دا حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نے روایت دے فرمائی چی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې الله جل شانه ته عمل صالح څومره چې بدی لس ورځو کې د ذوالحجې په لس ورځو کې خوښ او محبوب دی دومره په نور ورځو کې وته نه دی. دې حدیث روایت صحیح بخاری کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو دا اوس کومې ورځې روان دي ذوالحجې اوله عشره نو د جمعې په ورځ د عرفې ورځ راځي او په افغانستان کې د میاشتې کتو په اعتبار سره او د هفتې په ورځ اختر دی نو د هفتې د ورځې د جمعې د ورځې پورې جمعې ورځ د عرفې ده په دغو ورځو کې اوس د لس اوله عشره شروع ده. په دې کې نیک اعمال الله ته وړاندې کول الله ډېر خوشحالیږي الله ته ډېر ګران دي. 5 وخته منځونه پابندۍ سره کوئ جمع سره کوئ نوافل کوئ تلاوتونه کوئ ذکرونه کوئ روژې نیسئ. دا دې ورځو کې الله ته نیک اعمال وړاندې کول ډېر ثواب لري او الله په ډېر خوشحالیږي. دارنګه د بدو اعمال نظام بچ کوئ دروغ مه وایاستئ غیبت مه کوئ حرام خوري مه کوئ بهرحال چا مسلمان ته تکلیف مه رسوئ وغیره وغیره. نو دې ورځو کې الله ته نیک اعمال وړاندې کول الله په ډېر خوشحالیږي. د شپې تهجد کول او دارنګه د نوافلو خیال ساتل د ماسپښین د سنتو نه مخکې 4 رکعاته نفل دغه کول د مازدیګر د مانځه نه مخکې 4 رکعاته نفل دغه کول د ماښام د مانځه نه بعد سنتو نه بعد 6 رکعاته نفل دغه کول د ماخوستن د مانځه نه مخکې 4 رکعاته نفل دغه کول د وتر او د سنتو منځ کې 2 رکعاته نفل دغه کوئ. توفیق الله درکړي د شپې تهجد ته راپاڅېږئ ماخوستن لمونځ وکړه لږ تلاوت وکړه بیا ویده شه نفل وکړه بیا ویده شه. دغه ټول عبادات دي. محترم مسلمانانو ورونو صدقات خیرات کوئ یتیمانو باندې خیال ساتئ کونډو رونډو باندې خیال ساتئ هغو سره همکاري کوئ. دا نیک اعمال ټول په دې ورځو کې الله جل شانه ته نیک اعمال وړاندې کول الله په ډېر زیات خوشحالیږي. لہذا دا حدیث په خپل عمل کې راولئ. محترم مسلمانانو ورونو تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نور مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.